دې مانځ کې به خشوع وي خشوع په دې راځي الفاظ صحیح کا معنی صحیح کا مونږ اخره مونږ وکړه غمګین الفاظ په دې مانځ کې وایا هغه احادیث آیتونه وګوره چې د خشوع باره کې راغلي رب العالمین دعا وغواړه مجاهده پکې وکړه دې سره قوت المقتضی رب العالمین محبت ذوق المعنی کا او دست خیر غي نظام پارخ کا د سلف تاریخ وګوره د اکرمن خپل کټ کیږي مونږ جاری ساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم دو ملګری مهاجر او انصاری درې غشي پر سینه کې لګيږي او مونږ جاری ساتي یو بل عالم د برچت نمار را پریوزي او مونږ جاری ساتي معاذ بن جبل فرمای چې څو مونږ کې کی طرف او چپ طرف سره پوښ په مونږ قبليږي نه سعید بن جبیر وای سلوي کله مونږ نه کومه لیکن ما کی طرف او چپ طرف سره پیژندل نه دي دي ته ویل کېږي حي علی الصلاه دي ته ویل کېږي د خشوع مسائل ستري له ودرېګا مونږ ستر سره پیژنو حدیث کې رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره اهتمام لري کړي دا به ځان له مسره د چې چا به ستري منځو کې کیږي کنه کیږي د داوود ظاهری دی د ابن حزم د مسلک دا چې نه کیږي جمهور وایي کوم شغل لیکن ثواب کم دی حتی که په دشت کې ولې نه ته ستره برابرې څومره اندازه به یاغه که ستره نه کرکه به وباسي یا به وګدو باسي یا به عرضن وباسي یا به د محراب په شکل باندې برابرې موږ سره ستره پیژنو نه ستري د شکل ودرېګو ایا مخامخ ورته ودرېګو کدی چې په ورسره موږ دا برابر کو کدی کې ورسره موږ دا برابر کو موږ په دې احکاماتو نه پیږو چې څنګه ستري اول موږ ودرېګو ایا ستره په ارجمه کې ضروری ده کنه په جامع جمعه کې ضروری ده ایا په تور مثال ستن ستره جوړيږي یا نه او چې سړی چې ستره جوړيږي یا نه یو انسان چې سړی مخ لکینې ستره جوړيږي یا نه او پایغې کې زنانه چې پرته ستره جوړيږي یا نه لاس دې زنانه سره ولکېږي او داس ماتيږي یا نه حي علی الصلاه کې دا ټول خبرې موجوده دي منس کله چې اذان وشي د قیامت اذان رایت کا کله چې استنجا لزي الله التم تاریخ صفا کا کله چې سب بندي کې ودرېږي رب العالمین ورس بس مخله ودرېږم کله چې فاتحه وای الله سره شریک کا کله چې قران وای تدبر سره ولولا کله چې رکوع سجدي راځي په کوم حالات به ترازي به دغه نو ورستوي ترغیب ورکوي کې ست نتیجه لا حي على الفلاح د کامیابی زیره راشي